او د کم پلار چې د خپل محلي د امام سره روانه ده مدرسې بدی شي طالب علمان بدی شي حافظ بدی شي قاری شي بدی شي د زړه بغواړي چې کور کې می حافظ عالم پیدا شي او د په لس پښته کې به حافظ عالم نه پیدا کی هر عالم د سرتاج غني هر مدرسه د هدایت مرکز غني او د مدرسې طالب علمان دا جنتیان غني الله بخپل بچی دي نیکان جوړ کی صالحان بشي حافظان بشي عالمان بشي استاد پاره د آخرت توخه بشي استاد پاره به صدقه جاریه جوړ شي زکه د مرګ نه پس په موږ د ژوندو د عمل محتاج شو حترمو د خپل علماء سره کلک ربط ساتو تعلق ساتو مینه ساتو محبت ساتو د دې ډېر فائدې دي حدیث مبارک کې راځي اتبعوا العلماء د خپل عالمانو تابعداري کوي د خپل علماء خدمت کوي مینه کوي محبت کوي فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة ځکه هر عالم په دنیا کې نور دی د آخرت ستوري دی ماخام چې نور پریوزي او تیار راشي او بجلی نی یو پی ایس نی جنریټر نی نو موتا ته یو بل نخکاری منګ باروزو منګ ته سړک نخکاری په سړک باندې کند نخکاری بریکر نخکاری دیوال نخکاری دروازه نخکاری کور ته لاړ شو خپل بچی را ته نخکاری ځکه نور پرې و تیار رااله الله مکه کده کائنات نه عالم ختم شو او دا مدرسه بند شو او مدرسې ته تالو لګیدا داسې د جهالت تیاری برا خوري شي چې موتا ته یو بل نخکاری ما تا به یو بل پیژنونه منګ به نه پیژنو چې دا می پلار دی دا می مور دا دا می تر دی دا می چاچی دا دا می ماما دی دا می مامی دا دا جایز دی دا ناجایز دی دا حلال دی دا حرام دی دا د جنت لار ده دا د جهنم لار ده دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لار ده او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لار ده د دې لارې انجام جنت دی د دې لارې انجام جهنم دی دا تمیز به ختم شي الله مکه ک عالم او مدرسه ختم شو اهل القرآن اولیاء الله دا قرآن والد الله دوستان دي دا د استاد محلي امام شیب دا قاری شیب دا د مدرسې طالب علمان او دا د مدرسې مدرسین دوی سره د قرآن نسبت دي دا د الله دوستان دي فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله دوی سره دوستی الله سره دوستی ده او دوی سره دشمنی الله سره دشمنی ده زما محترمو د خپل علماء سره بکلک ربط ساتو تعلق بساتو مینه بساتو محبت بساتو دا بهترین عمل دی دا د پیغمبرانو وراثت دی دا علم او دا نور دی دا هدایت دی دا رڼا ده پیغمبر علی السلام د جبرائیل علی السلام نے تپوس کی ای الاعمال افضل لامتی زما د امت د پر افضل عمل کوم یو دی جبرائیل علیہ السلام تو فرمل العلم علم بهترین عمل دی علم رڼا ده د دین هر شعبه د علم محتاج ده ځکه علم د انبیاء علیهم السلام وراثت دی ثم ایا جبريل اے جبريل کې یو کس خپل عالم نشي جوړې دي زیارت العالم نبی د عالمانو زیارت کوا د عالمانو خدمت کوا د عالمانو مين سره مینه کوا محبت کوا په صحبت او مجالس کې ناشته کوا دا ستاد پر بهترین عمل دی سراج امتک فی الدنیا والآخرہ ستاد امت د پر دیوا لاټین هدایت رڼا په دنیا آخرت کې عالم دی توبا لمن عرفهم واحبهم په مقدس مکیو خيار خلق تکړه خلق خوش قسمت خلق هغه دي چې عالمان یو پیجندل او دوی سره مینه وکړه دوی سره محبت وکړه والويل لمن انکرهم وابغضهم په مقدس مکی بد قسمت خلق بدترین خلق هغه دي چې عالمان یو نه پیجندل باقی ټول دنیا او پیجنده بلکې د عالمانو سره بغض عداوت حدیث کې راځي کن عالما او متعلما او مستمعا او خادما ولا تكن خامسا فتهلك یا عالم جوړ شه یا طالب العلم جوړ شه یا د دوی اوریدونکو جوړ شه او کني د دې خلکو خادم جوړ شه د دوی خدمت کوا د دوی مرګرتیا کوا پینځم م جوړيږي هلاک بشي والخامسه ان تبغض العلم واهله پینځم څوک دي چې عالم هم بدي شي مدرسې هم بدي شي او د مدرسې طالب علمان هم بدي شي الله دې موږ د پینځم جوړېدو نو ساتي د خپل علماء سره برابر ساتو الله به خپل بچی نیکان صالحان حافظان عالمان جوړ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه فرمایل د کم پلار چې علماء سره مینه ده
مدارس سره مینه ده د مدرسې طالب علمانو سره مینه ده قاری صاحب ماشومانو ته قران خې دا هغه سره مینه ده د دې پلار په بچو وسو کې به الله فیضان علیمان پیدا